سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله روغ جوړ وئ لکه څرنګه چې تاسو دوستانو وینئ جادویي انګلیسي زده کړه واقعا تاسو به ډېر حیران شئ چې استاد اوس په دې انګلیسي کې جادویي په څه معنا سره ده او دا څه معنا ورکوي چې تاسو دا یو بله قصه پکې راخیستې ده دا قصه نه ده دا به زه تاسو ته یو داسې پلی لیست جوړوم په دې کې به زه کوشش کوم یوه هفته به پکې سرچینګ کوم او تاسو ته به یو داسې ویډیو پکې جوړوم چې هغه ویډیو به د هغه ویډیو په اندازې او د هغه عمره درس به په دې کې موجود وي چې تاسو خپله به هم تر هغه اندازې پرې فکر ونه کړئ هره ویډیو چې زه په دغه پلی لیست کې زه تاسو اچوم جادویي انګلیسي پلی لیست کې په دې کې به تاسو تقریبا چې هغه کوم کسان کورسونو ته روان دي 6 میاشتې 5 میاشتې زده کړه کوي انشاءالله تاسو به په همدغه یوه ویډیو کې که هغه 10 دقیقې وي 15 وي 8 دقیقې وي تاسو به دا زده کوئ او دا زما له تاسو سره وعده ده چې زه به تاسو ته انګلیسي په خپل کور کې د همدغه تلیفون له لارې په وړیا توګه زده کوئ تاسو هم له یاده مه باسئ چې زموږ سره د حمایت او لا تشویق په موخه چې موږ ستاسو لپاره لا ښې ویډیوګانې جوړې کړو فقط همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او په ویډیو باندې حتما موږ ته خپل کمنټونه او نظریات شریک کړئ راځو درس شروع کوو او نن دا ډے 1 لومړۍ ورځ ده او په لومړۍ ورځ کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه هر ډول انګلیسي مقاله ولولئ او تاسو څنګه کولی شئ د هر چا نوم په انګلیش کې ولیکئ ګرچې ما په دې باندې شاید ویډیو مخکې هم پوسټ کړی وي خو نن یې زه تاسو ته د فشرده درس یې داسې خلاصه کوم یعنې له نن ویډیو نه به وروسته ته وکولی شې چې په هر ځای کې د هر چا نوم هغه که ته په دفتر کې که ته غیر له دفتر وي که ته چاته یو په تلیفون کې د چا نوم لیکي او که همداسې نور وي هغه تا پورې مربوط کېږي خو دا به ته په نن دې ویډیو کې زده کوې او چې تر پایه پورې دا ویډیو له موږ سره وګورئ انشاءالله حتما به پوه شئ موږ تاسو لرو نومونه لیکل په انګلیش کې ته باید د هر چا نوم ولیکې مثلا زه تاته وایم چې راشه ته د احمد الله نوم ولیکه نو ته اوس په دې ځای کې حیرانېږي چې دا نوم څنګه ولیکم مرسته د جاوید نوم ولیکه ته حیرانېږي دا څنګه ولیکم نن ته صرف همدغه زده کوې صحیح شو راځه شروع وکړو د شروع نه مخکې هر څه چې دي په انګلیسي کې قواعد او قوانین لري کله چې ته غواړې د یو چا نوم ولیکې په انګلیسي کې ته باید دا قوانین په نظر کې ونیسې کله چې ته دغه قوانین زده کړې د ستا هر څه زده کېږي خو بیا هم درته وایم ګورې له یاده مه باسئ که چیرې ستا لومړی ځل وي چې ته دغه ویډیو ته راغلی په دې ویډیو کې تا ته مهم څه دي زه اول تا ته مهم ښیم تا باید انګلیسي A نه تر Z پورې ټایټ زده وي انشاءالله چې زده به دې وي دویم په دې کې تر ټولو مهم څه ده ستا باید انګلیسي کې دغه A نه تر Z پورې د دوی ټولو معناوې په پښتو کې زده وي پښتو کې څه معنا لکه A معنا په پښتو کې څه ورکوي د الف مد عین معنا ورکوي B د B معنا C د C سین کاف معنا او که دې چیرې نه وي زده مخکې دې ته دا ویډیو وګورې ته لاړ اول د انګلیسي ابتدایي درسونو ته هلته د انګلیسي ابتدایي اول درس زموږ چې د هغه د انګلیسي الفبا توري دي حتما زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې لینک پرېږدم هغه ویډیو وګوره کله چې هغه توري زده کړه بیا به دا داسې زده کړي بیخي لکه د اوبو په شان صحیح ده همدا دوه شیان مهم دي انګلیسي له A نه تر Z پورې ځئ او له A نه تر Z پورې دې په معنا پوه شئ پښتو کې بس نور څه کوم غټه خبر په دې کې نشته راځو هر هغه نوم چې ته غواړې په انګلیش کې واړی ته باید د دې لپاره دا قوانین ولري هر کله چې ته یو نوم مثلا په انګلیسي پښتو نوم دې ولیکه ته باید د هغه توري وپېژنې مثلا دلته موږ لیکلی د احمد الف ح میم دال څلور تورونه جوړ ده صحیح ده نو مخکې دې ته دا توري اول وپېژنې د دې لپاره ته باید زور زیر پیښ وپېژنې په انګلیسي کې موږ تاسو کله چې یو نوم واړو پښتو نوم ترجمه کوو په زور زیر پیښ باندې لکه د قاعدې په شان باندې صحیح شو لکه موږ تاسو مثلا وایي احمد احمد الف زور غواړي له ح سره میم زبر غواړي له دال سره یا مثلا که ته فرید فرید ف نو فی اول زور غواړي په زور جګیږي ف او ری له زیر سره رید ری زیر له یا سره دال یعنی قاعده نورانی ده فقط بس زور زیر پیښ ورکاو همدغه شانته انګلیسي هر ډول نومونه ته کولی شئ نو زور لپاره موږ تاسو کاروو A یا هم دا شانته غټه A یعنی هر کله چې ته په نوم په تورو کې د الف اول شروع چې په الف څه وي هغه A ته نه لیکل کېږي هغه نه وروسته چې هر توری که په زور باندې راته هغه توری ولیکه زور ورکړه بس خلاص نور څه نشته بل که چیرې ته یو توری لیکې هغه کې زیر راځي لکه فرید ته لیکې که نه ری زیر غواړي فرید نو بیا بلته د زیر لپاره اول مهم دا د آی وکاروئ که آی نسو بیا هم کولی شي ته ای وکاروئ او که چیرې پیښ راځي مثلا زه تاسو ته وایم دوله
صحیح سو رحمان الله نون پیغ غواړي که نولا. نو هر کله چې د توري په سر پیغ راځي ته مجبور یې چې یا او وکاروي یا هم یو وکاروي، خو بیا مهم یو ده. یو کولی شي په هر ځای کې د پیغ نمایندګي په ډیر پوره معنا سره وکړي. دا دې زده که نوم دې واخیست ودې لیکه، یا د مثالونه سره نوم دې ولیکه، بیا دې بعد دغې نه د نوم توري وپېژندل، الف نوحې ډېره جوړ شوی، بیا دې راوخیست دا د قاعدې په شکل باندې زور زیر پیغ ته واړو. کله چې دا ترتیب هم جوړ کړه او بیا نور نو ذاتې داسې اسانه دي که نه چې ته پخپله هم اوس ورته حیرانېږي. ګوره ښه دا دې زده کړه. اوس اول قانون دا ده د هر نوم توري جلا لیکل دي. دا خو دې زده کړه، توري نومونه جلا لیکه، الف ح میم دال او همداسې توري به جلا لیکې. آفرین صحیح سو، په دې پوه شوې، بیخي 100% د تا ته وایم ته پې پوه شوې. نوم دې ولیکه، توري جلا جلا ولیکه. صحیح ده. دویم هر نوم زیر زبر پیغ ته اړول دي. هر نوم ته باید زور زیر پیغ ته وړه. زور زیر پیغ هم حتما دی. په هیڅ دې نه ویل نو جومات ته به تللی، مدرسې ته به تللی، تا به قاعده نوراني ویلي او په هغه کې به تا زور زیر پیغ حتما لیدلی وي. ښه دا هم صحیح سو. بیا لومړی د توري معنا بیا زبر دی. اوس دا دوه ترتیبه جوړ کړه. اول به ته توری لیکې، هر هغه توری چې دا د انګلیسي معادل معنا ولیکه، او که زور لري ای ورکه، که زیر لري ای آی ورکه یو لغونه، او که پیغ لري او یو ورکه. خلاص وکړه صدې کې چین ور مثلا. خو مهمه ده چې اول توری ولیکې، بیا زور زیر که پیغ هغه به ورکې. یا اوس دلته لرو احمد. لومړنی توری چې موږ تاسو لرو په انګلیسي کې هغه د احمد. وګورئ اول خو دا موږ تاسو پیژنو چې له څو تورونه جوړ ده؟ 4 تورونه جوړ ده. ښه فکر وکړئ، همدغه ویډیو کې ته حتما زده کوئ، بیخي بېغمه شه. احمد الف ح میم دال 1 2 3 4 توري دي. انګلیسي کې به هم ته مهمه نه چې 4 توري وکړې، اول ته باید دا زور زیر ته وړه. اول خو همدغه ده چې ته باید د الف ځان ته معنا ولیکې، ح ځان ته د میم دا درې خو به ته 4 خو به ځان ته لیکې. په دې کې چې نور څه اضافه کېږي هغه اوس مثلا د الف معنا په انګلیش کې معادل ا ده، د ح معنا په انګلیش کې معادل اچ ده، د میم معنا په معادل د انګلیش کې ام ده، او د دال معنا ډي ده. خو یو څه پکې مهم دي. یو څه مهم دي. اوس احمد الف زور غواړي، اح له ح سره مثلا په عام اصطلاح وایي وجنګېد، احمد میم بیا جګېږي مد، نو بیا به میم ته زور ورکړي. نور دا قصه خلاصه سوه دی جای. اوس به دلته لیکم د الف معنا د په انګلیش کې موږ تاسو لرو ا صحیح خلاصو. مرته چې اول الف په زور باندې صرف کافي یو ا ده خلاص. د ح معنا اول لیکه چې انګلیش کې دا اچ ښه اچ په سر مد هغه ده، یعنی ساکن شوی ده، ساکن موږ ته صرف همغه توری لیکو. اوس راسه میم ته، د میم معنا د ام، او دلته بیا یو زور لرو. اوس د زور معنا ته موږ لرو زبر معنا د ا، نو ورکه ا هیڅ مشکل نشته ده، او د دال معنا ډایرکټ دی ورکه. یعنی مطلب په توري کې په نوم لیکلو کې هر هغه نوم چې ساکن سو، صحیح سو، ساکن دا معنا چې نور نه ویلی سو، هغه به صرف خپل نوم لیکي. او هر هغه توری چې زور زیر پیک حرکت باندې راته، که زورو ا، که زیرو آی، او که پیخو یو. خلاص دا د یو ماشاءالله خلاص. راځو وحید الله. اول توري وګورئ، واو ح یا دال الف لام لام ه. نو د واو لپاره په انګلیش کې ډبلیو لرو، د ح لپاره اچ لرو، د یا لپاره ای یا آی لرو، د لپاره ډي لرو، دلته ډبل ال اچ لرو. راځي اوس دا زور چیرته وحید الله. واو زور لري په سر وا حی، ګوره حی زیر لري، له یا سره جنګیږي، دا یا ساکن سو، دا یا به خپله آی لیکو. دال پیغ لري وحید الله. صحیح سو. دلته زه تاسو ته نوراني قاعده هم ښیم، فکر وکړئ. وحید الله کله چې ما ورته الف اول سر د کلمې اول سر د یو نومو الف اول سرو، نو چې زوري لره هغه به ا صرف وای، اما غیر له الف که نور واو بي تی سی که هر یو راځي چې زوري لره هغه ته به ځان ته ورکړو. نو اول موږ تاسو د واو معنا لیکو. د واو معنا د په انګلیش کې ډبلیو دا خلاصو، زور معنا یې سوله ا، دا زور به ورکوي ښه. د ح معنا سوله اچ ښه زیر ده. بیا چې کله زیر له یا سره راځي، که چیرې صرف یو توری زیر ولري او دلته یا توری نه وي، نو تاسو به ای ورکوئ. که چیرې زیر او یا دواړه موجود وو په عین حال بیا به آی ورکوئ. نو اوس دلته زه آی ورکوم. د دال معنا سوله ډي، د پیښ معنا یو. ګورئ هر یو اوس دلته په کار راځي. د پیښ معنا یو، نور ډبل ال ا اچ. څه شی سو؟ وحید الله. خلاص خبر. راسئ بل توری زده کوو. بل نوم ده سیف الله. سیف الله سین یا فی الف لام. د دې توري خو به خپله لیکو چې د سین معنا په انګلیش کې اس ده، د یا معنا ای ده، د ف معنا اف ده، دا به لیکو موږ تاسو.
خو یو څل د بل څه ډېر مهم دي چې هغه زور زیر ده. سیف الله اول سین زور غواړي، سای له یا سره لګیږي او فی پیښ لري، نور سیف الله. د سین معنا سوله اس، صحیح سو. د زور معنا سوله ا، د یا معنا سوله آی، د فی معنا سوله اف، یو ډبل ال ا اچ. اوس به تاسو وایئ چې ولا خو ډېره اسانه ده. او دا ډېره اسانه ده، ښه فکر فقط پکار ده. زور زیر پیښ ته واړوئ، حرکت ورکړئ، کوم چې ساکن دی هغه خپله توري معنا ورکړي، کوم چې زور زیر پیښ د همغه قوانینو سره د زور ای ده او د زیر ای آی ده او د پیښ معنا او یا یو ده. نو دا هم خلاصو سیف الله. اوس راسو شاهد ته. اول شین ده اس اچ، ترکیبي توري کې موږ تاسو دا ویل دي. ښه لاړ شئ تاسو ترکیبي توري مو ګورئ، خیر که مو زده نه وي زه تاسو ته لینک پرېږدم، حتما هغه وګورئ. ښه شین ته زور ورکوو شا، هې ته زیر، دال پیښ، نه دال پیښ نه، د بخښنې سره دلته دا نور درېږي شاهد. نو د شین معنا په انګلیش کې موږ تاسو دوه توري لرو چې هغه اس اچ دي. اس اچ شین معنا. د زور معنا یې سوله ا. بیا هم درته وایم چې کله زور او الف راځي یو لیکو، ښه بیا هم درته. نو دلته هم زور ده هلته الف. تاسو اوس وایئ استاد ول د الف زور نو دلته خو یو د زور معنا څه ده ا ده، نو بل الف ته څه ضرورت ده. ښه د هې معنا سو اچ. اوس زیر ده او دال ده. اوس که تاسو دلته ای ډي م ورکئ صحیح ده، خو که چیرې د ای په ځای باندې بیا هم تاسو ته زه وایم آی ورکئ، دا ډېر ښه راځي. شاهد په نوم کې همیشه آی وکاروئ. بل راځو کمال. د کاف میم الف لام څلور تور نه جوړ ده. راځئ زور زیر ته یې واړو. کاف زور کا مال، صحیح سو. نو د کاف معنا سوه په انګلیش کې کې، صحیح. د زور معنا یې سوله ا، د میم معنا یې سوله ام، ام په سر بیا زور ده ا ال، کمال، صحیح سو. راځئ بل نوم توری ده وکیل. دا څو تور نه جوړ ده؟ دوه څلور تور نه. راځئ حرکت ورکړو. واو زور لري، کاف زیر له یا سره، لام هم دا شانته ساکن ده. نو د واو معنا سوله ډبلیو، د زور معنا یې سوه ا، د کاف معنا سوه کې، زیر له یا سره راغلی آی ال، وکیل. ډېر اسانه، بیخي دومره اسانه ده که نه چې یو څوک فقط تاسو ا نه تر زیډ پورې زده کوئ او ا نه تر زیډ پورې پښتو معنا زده کوئ او ترکیبي توري زده کوئ. نور دلته راسئ زم نه سو، بس زم جیم او انشاءالله نور ویډیوګانې هم درته بیا جوړو. ښه راځو بل ته. روح الله. ری به څه ورکوو؟ زور ورکوو؟ نه، کله چې ته زور ورکړې دا خو رح الله سو. ښه زیر ورکوو؟ نه، دا خو بیا ریح الله. ښه نو څه ده؟ دا اخر ده روح الله. نو ری پیښ غواړي، ری پیښ له واو سره، حیم پیښ غواړي، روح الله. نو د ری معنا سوله په انګلیش کې آر لرو، صحیح سو. د پیښ معنا یې سوله یو، او د ح معنا سوله اچ، صحیح سو. یو ډبل ال ا اچ، روح الله، صحیح سو. کولی تاسو دلته او څخه هم کار واخلئ، روح الله. یا بل لرو موږ تاسو شفیق الله. بعضې وخت کې تاسو فکر کړی وي ډبل او راځي. ښه دا ډبل او ولې راځي؟ ډبل او زیاتره وخت په دغسې ځایونو کې امکان لري چې هم دغه توري اولنی چې د پیښ سو، د پیښ معنی او سوه، دلته بیا واو راغی، بیا او راځي که نه. نو د دې په خاطر که تاسو دلته ډبل او وکاروئ صحیح راتلی سي، غیر له یو نه. ښه راځو شفیق الله ته. شین ته زور ورکړو شا، فی ته زیر له یا سره، قاف پیښ شفیق الله. د شین معنا اول موږ تاسو لرو اس اچ، د زور معنی ده ا، د فی معنی ده اف، زیر له یا سره آی، یا کیو یو ډبل ال ا اچ. بل لرو مثلا روزی خان. د ری معنا سوله آر، صحیح سو. ری پیښ لري، واو سره جنګیږي، زیر لري، روزی خان. یا د ری معنا سوله آر، د پیښ معنا سوله او، صحیح سو. دلته بیا واو ده. نو که چیرې تاسو ډبل او ورکئ مشکل نشته، ځکه دلته قانون د ډبل او ده. او که صرف یو ورکئ صحیح ده. نو رو زیډ معنا زیډ، روزی آی سو، کې اچ ا ان، صحیح سو که نه؟ اسانه ده، انشاءالله سختي نه لري، ډېر اسانه ده. او یو څه ته تاسو ډېر متوجه سئ همیش دپاره، هر کله چې تاسو یو مقاله لیکئ یا یو چاته خط لیکئ، کله چې خاص نوم راځي لکه د اشخاصو نومونه سول، د ځایونو نومونه سول، صحیح سو. دغسې نومونه باید تاسو لومړني اولني توري غټ توري ولیکئ. هر ځای کې چې وي دغه اول توري باید ټول څه وي؟ غټ وي. ګورئ ما ټول غټ لیکلي، صحیح سو. همداشانته ډبلیو آر اس آر دا ټول ما غټ لیکلي دي. بس انشاءالله چې باوري یم تاسو به زده کړي. کوشش وکړئ هر یو دغه ویډیو در سره وګورئ، تر پایه وګورئ، بیا یې وګورئ، سیو یې کړئ د ځان سره،
په کتابچو کې راواخلئ قلم پسې هر نومونه ولیکئ ځان ټیسټ کړئ او کولی شئ هغه نومونه موږ سره بیا په کمنټ کې هم شریک کړئ چې آیا زموږ په نومونو لیکلو کې مشکل شته که نه شته که چیرې ضرورت سو پوه نه سو انشاءالله بله ویډیو هم جوړوم خو فکر کوم همدومره کافي کېدلی شي تاسو ته فقط د زوار زیر پیښ قانون زده کړه همداشانته توري زده کړه چې څو تورو نه دا نوم جوړ شوی ده د هر توري معنا په انګلیش کې وکړه او زور زیر پیښ مور سره معنا کړه کوم توری چې ساکن کیږي که نه یعنی زور زیر پیښ نه اخلي هغه به خپله لیکې کوم چې زور زیر پیښ اخلي هغه ته به ما قانون ورکوي نور نو انشاءالله چې ډېره اسانه ده نو اوس تاسو په خپله باوري سره وایي چې آیا دا یو جادویي انګلیسي ده که نه تا په دې ویډیو کې تا څومره در زده کړه خیر خبرې به ډېرې نه کوو پې خدای وکړي چې تاسو یو څه ترې زده کړي وي زمونږ په همدې پلی لیست کې به نور داسې درسونه هم انشاءالله مفید تاسو ته جوړ شي انشاءالله نور درسونه چې زمونږ دي هغه بیا د جمله بندي ده یعنی ما ډېر وخت تاسو ته ګرامر تدریس کړم زه اوس غواړم تاسو جمله بندي م وښیم مثلا ته غواړې په یو پښتو جمله باید څنګه انګلیسي ته واړی زه تا ته یو سټرکچر در کوم که موږ سټرکچر ته یې واچوې ډایرکټ ستا جواب صحیح خېږي صحیح ده انشاءالله دا درسونه په لار کې دي او دا به انشاءالله تاسو ته مونږ در رسوو او یاد مه باسئ زموږ درسونه د افغانستان په ټایم باندې پر 1:30 بجه باندې دا درسونه نشریږي هره ورځ 1:30 بجه یعنی 1:30 دقیقې د افغانستان په وخت کې دا موږ خپرولو دی چینل کولی شئ تاسو هماغلته یې وګورئ او یو څه ترېنه زده کړئ تر بل درس چې زه بیا راځم تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان